د ویډیو کې زه غواړم تاسو ته څلور نوې موضوعګانې وښیم. یو سټنډرډ ډیویشن دی، ویریانس دی، ماکسیمم او مینیمم دی. د دې لپاره چې دا محاسبه کړو موږ تنها د یوې حجرې ته یا یو سیل ته ضرورت لرو. نو دوه مهم نور شیان به هم درته وښیم. ټول دا حجرې به انتخاب کړو. تم چې انتخاب کړو راوشو دلته په مرج باندې به کلیک کړو. په مرج باندې چې کلیک کړو دا به ټول یو سیل شي. صحیح شو. په عین شکل موږ راشو د ویریانس لپاره به دا مرج کړو، بیا د ماکسیمم لپاره دا مرج کړو. مرج یعنې یو ځای کولو ته وایي. ښه، نو دا چې ټول مرج کړل د موږ یوه خانه به دلته پاتې شي. اوس به سټنډرډ ډیویشن ته راشو، د مساوي علامه به ووایو په اس ټي ډي ای وي. دا د سټنډرډ ډیویشن فورمول دی. د قوس په شروع کړو او د ټولو امرونو سټنډرډ ډیویشن به موږ محاسبه کړو. صحیح شو. 4.3 یعنې د دغو امرو ترمنځ تفاوت دی، یعنې 4.3 کم یا زیات. سټنډرډ ډیویشن معمول په مثبت او منفي شکل باندې لیکل کېږي. صحیح شو. بل به راشو موږ به وریانس محاسبه کړو. ور به مشترک قوس به شروع کړو. قوس هم چې شروع کړو اج د احمد نه به ونیسو تر جاوید پورې به ټول کش کړو او قوس به وتړو. دا یې وریانس موږ ته راکړه. 18.5 د ده وریانس دی. ماکسیمم یعنې په دغو سینونو کې موږ هغه تر ټولو لوړ سین موږ پیدا کړو. که چېرې موږ دله وګورو تر ټولو لوړ سین په دې ځای کې د جاوید دی، نو موږ ته باید 29 نمبر راکړه. صحیح شو. د احمد نه به ونیسو تر جاوید پورې به ټول انتخاب کړو او قوس به وتړو. صحیح شو. ماکسیمم به پیدا کړو. بیا به راشو مینیمم ته. مینیمم تر ټولو لوړ ته وایي. مساوي به شروع کړو، ام آی ان به ووایو، قوس به شروع کړو او اج به انتخاب کړو. د احمد نه تر جاوید پورې قوس به وتړو او انټر به کېږدو. نو تر ټولو کم امر 18 دی، ماکسیمم یا تر ټولو غټ امر 29 دی، وریانس یې 18.5 دی او سټنډرډ ډیویشن یې 4.3 دی. که چېرې ضرورت وي او تاسو نه پوهېږئ چې سټنډرډ ډیویشن او وریانس څه شی ته وایي، یا د احصایې کتابونو ته مراجعه وکړئ، د استادانو څخه پوښتنه وکړئ، او یا که چېرې څوک نه درلودل بیا ماته ووایئ، زه کېدلی شي تاسو ته په بله ویډیو کې سټنډرډ ډیویشن او وریانس معرفي کړم.